اللہ فرمائی چی تمام زی روح چونکہ زما پیداوار دے او ما د خپل پیداوار رزق چی دے اغا پزان باندے لازم کرے. عزیزانو د رزق مسئلہ چی دا تاسو گو رہے پدے ازمکا دا سے اشیاء نشتا چاگیتا وقتاً فوقتاً خدای پاک خپل رزق نرسے. سمود یو قوم صالح علیہ السلام داغے پیغمبر قوم ولراغے و معجزہ تے طلب کرا چھے مونگ بپتا ایمان اللہ روڑو چھے دا پدے میدان کی یو کانے پروت تے چھے دا دغا کانی نا یو اوخا راو باسی او اغا اوخا سلویخ گزا اگدوی او دیرش گزا لوڑی او دمرا پای کئی چی اغا تمام سمود قوم تکافی کی. صالح علیہ السلام حیران شو چی دا دے بدبختو سم مطالبہ اکڑنو وحی ورتوش چی اے صالحہ فوراً لارشا او دے کانی تا آوازو کا او دے نبو خروزی سلویخ گزب اگدائی او دیرش گزب الوڑی سلور زرہ شپیتک آلوشو چی دے کانی کے ماوخا پیدا کرے. سلور زرہ شپیتک آلوشو اندازہ ہو کہے چی سلور زرہ شپیتک آلا پا دغا کانی کی دی اوخی تا رزق چاور او بیا چی روتن و حامل آوا بلار بوا فوراً لنگشوا او دمرا پای بے کول چی تمام سمود قبیلے تبا کافی کیتا. نو عرض داو چی سو پورے معاملد رزق دا نو ہی زی روح پا دیزمک ادا سی نشتا چاگیتا اللہ پاک وقتاً فوقتاً رزق نرسے. ہارون الرشید بادشاہ پخکار وتے دے خکارے اوکا او اگا بیا عملہ ور سروا خکارے پوخ کو خوڑوئے لگیا یو کارغر آگئے او دا ہارون الرشید دا مخینے روٹائے و تختولا. ہارون الرشید پا اس باندے سور شو او وزیرانو تیوی چی واللہ کدا کارغ پریدم چی وجلے منی زب بادشاہیم کارغ سنگا دا جورتو کو چی دا بادشاہ دا مخینے روٹائے و تختولا دے چی پاس سور شو وزیرانم ور پسیش زکا چی وزیر اعظم پا منڈو شی نو دان واڑا واڑا روٹی خلاص خود بخود پا منڈو شی ور پسی کارغ مخ کے او دے ور پسے کارغ دے یو غرن آگا غاڑا واوڑے بادشاہم ور پسے ور واوڑے التا سگوری چی یو سڑے دے لاسونا اخپے شاتا تڑلی دی پخپل پٹکی او صادر او پڑاڑا پروت دے دی کارغا اگر اٹھائی اوڑا واغا سڑی لے پخلا کے ورک بجائے دی چی کارغا دا روٹائی پخپلا خوڑ لے وے نو دا یوڑا واغا لے پخلا کے ورک. بادشاہ چی ورو رسیدو نو کارغا والواتو دے سڑی نے تپوسو کو چی سو کی او دا ولی آگا ورطا صاحب سوداگرو ما پا دے لار اتلما غلو ہونی وما ویشو کولم او پا دے خپل صادر او پٹکی را تخپے او لاسونا کلک کلک اتڑل مال رانا یوڑو زیدل تدا سے پریخ او سوک پا دے لار رازیم نا چے ما پرانیزی سمرا مودا وشوا وی درې میاشتې وشو بادشاہ ورته وی چې درې میاشتې وشوې
او ته دلته تړلی پروت نو خریس کې څنګه؟ هغه ورته ویل بادشاه په خدای قسم چې هغه غلو وتړلم او رانه لاړه، دا کارغه قدرت مقرر کړی دی، ټیم په ټیم په دې مخوکه کې اوبه م راوړي ماله خوله کې راکوي او روټۍ م راوړي ماله. نو مولانا روم وایي چې السبب ها بگذرو تقوا طلب، السبب ها بگذرو تقوا طلب، تا خدا روزی رساند بے سبب. وی ہیلے پریگ دا تقواو کا خدای سره جوړاو کا، خدای سره رابطه او تعلق پیدا کا، نو روټۍ به تا پسې منډې وي. بجای د دې چې ته روټۍ پسې منډې وهې نو روټۍ به تا پسې راځي. نو زما عزیزانو سو پورې چې د رزق مسله ده، نو هیڅ روح د ځمکې د پاسه داسې نشته چې وقتاً فوقتاً الله پاک هغې ته رزق نه وررسوي. دا مارغان وګورئ، د شپې ونه کې شپه تېره کړي، سبا له هېڅ پروګرام نه هېڅ، نه دکانداري وي، نه نوکري وي، نه ټیکه وي، هېڅ نه. د مارغه د رزق معامله سبا له چرته وي، خو چې رڼا ولګي نو والوځي، چې والوځي روان په هوا کې او لاندې نه ورته اشاره وشي چې ستا رزق دلته دی. په سړک راکینی دانه اوچته کی، پټي کې کینی دانه اوچته کی، په ونه کینی میوه اوچته کی، رزق ورته ملاو شي، موړ شي، بیا په آرام کینی او ځان ګرئ او یخ یخ سوري باندې مزې اخلي. نو مارغانو ته وګوره، ایس اسباب د عیش او ایس اسباب د رزق د شپې نه نه برابر، او چې سهار له روان شي په رزق ورپرېږدي. رحمان بابا وی بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې، بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې، نه پوهېږي په خپل سود او په زیان ولې. خدای درکړی دی د هرې چارې توان دی، نو ته په هسې ډېر لوی توان کې دې ځان بولې ناتوان ولې. په دنیا دین او ایمان ولې بدلې؟ دنیا د پاره ایمان ولې پرېږدې؟ دنیا د پاره دین ولې پرېږدې؟ نو زما عزیزانو نن هغه رزق دی چې د چا د پاره زمونږ ایمان تباه شو، هغه رزق دی چې د چا د پاره زمونږ آخرت تباه شو، هغه روټۍ ده چې د چا د پاره زمونږ دین او دنیا دواړه رسوا شو. نو عرض داو چې علا کلمه عربي کې لزوم د پاره راځي. الله د تمام مخلوقاتو رزق چې دی آپ ځان لازم کړی دی چې زه به ورکوم. قبول د توبه الله تفضلا په ځان لازم کړی دی چې مسلمان ګناه وکړي، غلطي وکړي او د په خپله ګناه باندې خپیمان شي، نو الله پاک دا توبه ورته معاف کړي. توبه دا یاد لرئ چې غوږونو نیوو ته یا توبه پوزې په ځمکه راښکو ته نه وایي. توبه چې ده په خپلې ګناه خپیمانتیا ته وایي. په خپلې ګناه خپیمانه شي دې ته ګویا کې التوبة الندامه. توبه وایي دې ته چې خپلو بدو باندې خپیمانه شي. عزیزانو هر څومره لویه ګناه چې وکړي او خپیمانه شي چې بد مې وکړه معاف شي درته، او که ګناه دې وکړه او بیا دې پې فخر وکړو نو یوازې ګناه نه او نه ګناهګار بلکې کافر شي. پې یو سړي زنا وکړه، هلکه دا ولې وایي ښه مې وکړه، او چې ښه مې وکړه نو کافر شو. قتل یې وکړو ګناهګار دی، دا دې ولې وکړه ښه مې وکړه نو کافر شو. شراب یې وڅکل ګناهګار دی،
او که د ورته ولې دې اوس کله ښه مې وکړه نو کافر شو. روژه یې وخوړه ګناهګار دی. روژه دې ولې وخوړه وویل چې ښه مې وکړه نو کافر شو. حرام یو شی شریعت کړی دی او هغې ته حلال وویل او په هغې فخر وکړي نو کافر شو. نو عرض مې دا و چې انما التوبة علی الله للذین یعملون السوء بجهالة، په ناپوهۍ ګناه وکړي ثم یتوبون من قریب او بیا زر توبه وباسي فاولئک یتوب الله علیهم وکان الله علیما حکیما. الله په دوی باندې قبول د توبې وکړي ځکه چې الله پوه او صاحب د حکمت. نه توبه قبلې توبه الله د هغه کسانو ولیست التوبة للذین یعملون السوء، الله نه قبلې توبه د هغه کسانو چې ګناه کوي تر هغې پورې چې سای دې مری ته راشي. سای مری ته راشي او بیا وایي قال انی تبت الآن، یا الله اوس توبه وباسم. نو الله وایي اوس توبه نه قبلې. نو ما تیره جمعه د عرض کړی چې یو قبول د توبې د مسلمان دی او یو قبول د توبې د کافر دی. د مسلمان توبه الله هر وخت کې قبلې او د کافر توبه چې څه وخت کې انکشاف د احوالو د آخرت پې وشي نو بیا دغه وخت کې د باس د توبې چې دی هغه نه قبلې. نو عزیزانو الله دې وکړي چې خدای مونږ ته توفیق راکړي د خپلو ګناهونو د الله نه د معافۍ غوښتو. بیا تیره جمعه ما تاسو ته دا عرض کړی چې په دې امید کې مه اوسه چې زه توبه به وباسم. ګناه کوه توبه به وباسم. کېدی شي چې داسې حالات پیښ شي چې د توبې توفیق درته نصیب نشي. لکه نن سبا حالات وګوره، قصه خانه کې به روان او غړم بشي چې په ځان پوهېږي تیکه تیکه شوی. ریل ګاډي کې به ناست او غړم بشي چې په ځان پوهېږي تیکه تیکه به شوی. نو که د توبې توفیق خدای پاک درنه تاسو خیال راغی. نن سبا ستا د ملک حالات وګورئ چې څومره د پاکستان دنیا د وخت کې پریشانه ده. الله دې امان راکړي. عزیزانو دا بمونه چې ستا په ملک نن کم خلاصي. ما پرون د خپل ضلع ډپټي کمشنر ته وویل چې د دې د بنیاد سراغ ولګوئ چې دا بمونه خلاصیږي. ولې خلاصیږي؟ نو هغه وویل چې کابل یې کوي. نو ما ورته وویل چې کابل زمونږ په وس کې دی یا د مسلمانانو د ملیانو د تقریرونو په وس کې دی؟ نن ستا د ملک حکومت د خپل اقتدار د دوام د پاره څه کوي لګیا د خپل کرسۍ د بقا د پاره څه کوي لګیا. عزیزانو ستا د ملک بمونه هغه د ملیانو په تقریرونو یا د ملیانو په نصیحتونو یا د عوامو په میټینګونو دا د علاج دا نه دی. د دې علاج دا دی چې بین الاقوامی سطح باندې کابل سره خبرې وکړي، خبرې ور سره وکړي چې ولې خیر د دې به کېږي څه. دغسې به خلق راځي او د پردی مور بچي به کباب کېږي. په لاره به روانې او خپوی به هم په ځان نه وي تیکه تیکه به څادرې به دې په اوږی بازار کې به ښځه وایي بچو له روټۍ ګټلو ته تللی دی ورته به دې تیکه تیکه راوړي. خیر دا به کېږي څه؟ دا بمباری به تر هغې پورې نه بندېږي چې تر څو پورې موږ د امریکې رزیل حکومت بایکاټ نه یې کړی. دا موږ اولی امریکا او من از بیگان اگا هرگز نه نالم که با من هر چی کرده آشنا که. ابل شپه زه د مفتی محمود صاحب زوی اسپتال ته لاړم. په اسپتال کې مې هغه کسان وکتل چې د چا خپې نشته، د چا په بدن پورې یو چټاکی غوښه نشته، بالکل کباب شوي پراته دي.
تیکه تیکه پراته دي. دا به کیږي څه؟ د صوبه سرحد حکومت ناکام دی. صوبه سرحد حکومت صوبه سرحد را ټینګولی نه شي. آیا په دې کې ده چې استعفا دې ورکړي؟ مړه نو داسې شرمېدلې صوبه به دې چېرته لیدلي چې تر اوسه والا ګورنل نه پیدا کړي؟ چې میګویانې دي کله د یو کور کې ډولکي شروع شي هله زما نامه اخبار کې راغلی ده ګورنل کېږم. کله د بل کور کې ډولکي شروع شي چې هله زما نامه راغلی ده، یعنې کېدی شي ستاسو نامې هم پکې راشي. دا صوبه ده. یعنې زمونږ په صوبه سرحد کې سړی نشته چې د صوبه سرحد ګورنل شي. نو دا حکومت ناکام دی. د بلوچستان حکومت ناکام دی. تاسو وګورئ 200 کلی نن په تیاره او د خدای په قهر گرفتار دي. تمام ګریس سټیشن یې ورته والوزولي. د دې علاج د ملک منتخب او د قوم خوښ شوی حکومت دی چا د ملک پالیسی جوړه کی او بیرونی دنیا سره روابط قائم کی چې آخر زما ملک ولې داسې کی. نن تا ملک نه بیروت جوړیږي لګیا ده. ستا ملک سیول وار ته تیاریږي لګیا ده. سیول وار ته. سیول وار تاسو پیژنئ؟ خاورې پیژنئ؟ سیول وار پیژنئ؟ خټکی پیژنئ؟ امونه او خټکی په لاره روان یې ام په لاس کې او دغه چل به کوي پوستکي په لاره بله ورځ مونږ دکان مخې ته یو پې وښویدو روغ یې سر مات شو. که سړیتوب زده کوي چېرته دا پیژنئ؟ ستا ملک سیول وار ته جوړیږي لګیا. حالات داسې پیدا کیږي چې افغان مهاجر او لوکل خلق سره خپلو کې اونخلي. نو تم مسلح یې او هغوی مسلح دي. نتیجه به یې څه وي؟ زه به تا وجنم او ته به ما وجنې. خپلو کې به سره کباب شو. امریکا به 14,000 میله لرې د خیر په غونډه یې ناست دی. ستا ملک سیولوار ته جوړیږي لګیا. نن ستا ملک کې سر نشته چې د ملک پالیسی جوړه کړي. سر نشته. په خبرو نه پوهېږي. د دې حکومت خبرې تاسو اورئ لګیا؟ خبرې اورئ؟ زما وروڼو خیر به شي. دغه تشویش خبره. زما کور روان شو. بچی مې والوته. بچی مې تیکه تیکه په هسپتالونو کې پراته دي او ته وایې د تشویش خبره نه ده. نن ستا زمونږ بچي مړه کېده دې حکومت ته داسې دي لکه د دوبي خر چې مړ. والله ټس نه مس کی بیا ته مال هسپتال له پوښتنې له ولې راځې؟ ته زما په تحفظ کې ناکام یې. زما په حفاظت کې ناکام یې. ستا حکومت زما تحفظ او حفاظت نشي کولی. نو ته مالا هسپتال له پوښتنې له ولې راځې؟ خدای دې نه کړي هغه ساعت چې ما سره داسې وشي او زه مړ یم او زما جنازې ته راشي د پاس نه به پې توکاڼې توک. ما جنازې ته راغلی ستا د لاسه ما سره دا کړي. ته حکومت نه یې بلکل. بل ته یې ګوره ملک کې پردي بچي کباب کېږي دی تلی بیت الله شریف کې ناست دی دعاګانې کوي. وزیر اعظم ته یې ګوره ملک بچي کباب کېږي لګیا دی دی راشي دلته د مسلم لیگ تنظیمونه کوي. د ملک ته د مسلم لیگ ډېر ضرورت دی. د مسلم لیگ د تنظیم ورته ډېر ضرورت دی. که د ملک د بچو تحفظ ته ډېر ضرورت. بیا وزیران یې وګورئ عید ملن پاټای ورته کېږي. بچي غوښې په هسپتالونو کې پراته دي. دې ته عید ملن پاټای کېږي. دا خو محمود غزنوي و چې د یو بوډۍ د بچي جواب د ټول هندوستان نه اخیستی و. په ځان یې روټۍ حرام کړې وه چې والله که روټۍ تر هغې وخورم چې د دې کونډې د بچي بدل مې د ټول هندوستان نه نی اخیستی.
دا ستا ملک دی. که مونږ یو ځان له روټي خلاص یو والله که بله شپه ما دا اور ولیدو ما روټۍ نه ده والله که تر ننه مزه راکړه. نو عزیزانو عرض داو چې د خپل ځان تحفظ په خپله کوئ، د خپل ځان حفاظت په خپله کوئ. حکومت نشي کولی. کورونو حفاظت په خپله کوئ. وی خوسئ دکانداران یی هر څوک چې در ترانه نوځي د غل په نظر ورته ګوره، ځکه چې دومره غوندې غوټه به خو چې تختې لاندې لړه کړه هر څه چل چوش. نو د ځان حفاظت په خپله کوئ. د کورونو مخې ته لاره موټرې ولاړ بالکل مه پرېږدئ. د شپې د کورونو تحفظ په خپله کوئ. حکومت ناکام دی د ملک او د قوم په تحفظ کولو کې. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و عزیزانو چې دا دوی ته حکومت پرون مې ورته وویل چې تاسو چې وایي چې دا سړی دی د سره بم ونیوی شو، نو چې د سره بم ونیوی شو دغه بم 2000 کسانو ولیدو، په دې سړي به ته اوس 15 کاله مقدمه چلې او آخر کې به بل حکومت راشي نو دی به بری شي. داسې ده که نه ده؟ بری به شي. نو چې د سره بم ونیوی شو خو کنینګم پارک ته راول او د دنیا په مخ کې چرماری کا کنه، دا ستا د ملک قانون دی. ښه پوه شوې چې د سره بم ونیوی شو خو دا پرون هم ده کړي وو، بله ورځ هم ده کړي وو، لا بله ورځ هم ده کړي وو. نو چې ده کړی خو راونیسه میدان کې چرماری کا کنه. دې نه معلومیږي چې دا ستا فراډ او دوکه د خلقو ته په سترګو کې خاورې اچي چې دا دې ومینیو څو ورځې خبره پې د خلقو چپ کې چې دغه ونیوی شو چې خلک لاپروا شي بل غړمبو شي. نو دې وجې نه عزیزانو تر هغې پورې به د دې ملک هم دا حالت وي چې څو پورې تاسو دې خلقو سره خبرې نه کړي. بیا ما ورته دا ووایي چې افغان مهاجر د دې مشران راولئ او میدان کې کېنوئ. دا ملک تخریبکار هغوی پیژني، تاسو یې نه پیژنئ. هغوی سره خبرې وکړي. خبرې ما دا کړي او بیا وایم چې والله که دا اور سوړ کې تر څو پورې چې د افغانستان مسله حل شوي نه او تاسو ور سره خبرې نه کړي، هغې سره خبرې کولو ته موږ امریکا نه پرېږدي. د امریکې دې کې خپل مفاد دي. نو امریکا به ګوري بنګال رانه کټ شو لاړو تباه شو، امریکا به ګوري دا زمونږ ماما دی مونږ به تباه شو کباب کیږو به به د خیر په غونډی ناست. نو خدای دې د امریکې کور وران کی، خدای دې امریکا او روس په یو ورځ دواړه تباه و برباد کی، سره د اسرائیلو سره د هغې د ملګرو سره د هغې د تالي سټو. نو عزیزانو ویښ اوسئ، غافله کیږئ ما بچو نه غافله کی. تاسو وګوره سایکل نه مه غافله کی. سایکل ته وګوره د سایکل غلې شروع شوي قدم بله ورځ زموږ مالت کې هلک غریب ننوتو کور کې سبزي کې خوا چې راوتو سایکل یې نه و. زما زوی د نهي دوکان ته ننوتو چې راوتو سایکل یې نه و. زما د زوی نه ورک شو. پولیس ته مې وویل سایکل راوړئ والله کم پرېږده ټیک به یې راولئ. ویل د بل چا به در راولو معلوم مغه به راولئ سایکل راول چې ته زما سایکل نشې پیدا کولی، زما ځان چې په بم والوځي ته به ما څه پیدا کړي. سایکل سکوټرې هغه ورځ نه ده چې د پېښور نه موټرې نه تښتېږي. کوم ځای ته ځي د موټرو غل تا پیدا نه کو، د سایکل تا پیدا نه کو، د سکوټر تا پیدا نه کو، د موټر غل تا پیدا نه کو، د بم غل تا پیدا نه کو. نو ته ناست څه دپاره یې تر اوسه پورې خو ځکه نه. نو عزیزانو دا اعتماد او اعتبار ونه کوي چې ما تحفظ به څوک وکړي. دا خیر غواړه چې خبر هم نه یو په بډه پیاز درو منډي. دا خیر غواړه چې خدای خبر به هم نه او غوټه به در پورې ونیسي چې هله دا دی، دغې بلا نه دی خدای ساته.
نو عزیزانو عرض داو چې د خپلو ځانونو او د خپلو بچو حفاظت په خپله کوه. بچی دي منټ کې به درنه غیب شي چې ګورې به چټای به راشي چې 15,000 روپۍ راوړه، 2 لکه راوړه، 1.5 لک راوړه. حکومت ته کوې وایي به یاره څه ګډ جوړ ورسره وکړه نه کېږي. نو حکومت ته کوې دا به درته نو هیڅ شی په امن کې نه دی، هیڅ ځان نه دی، بچی نه دي، کور نه دی، مال نه دی، هیڅ شی په دومره بدامنه ملک نن په دنیا کې نشته لکه ستا ملک. نو زمونږ د لاسه دا ملک سیول وار ته جوړیږي او زمونږ د لاسه دا ملک بیروت جوړیږي لګیا دی. دوی کې صلاحیت او اهلیت د ملک د پالیسی جوړولو یا د ملک نه یو بدامني لرې کولو دا قطعا نشته.